سلامونه وخت مو په خیر شبنم نظریم د تیرو نیوز 24 سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ شلمه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر 11 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د 19 کلنو آسیا جام سیالیو جام نندارې ته وړاندې شو. د کرکټ آسیایي شورا د 19 کلنو آسیا جام سیالیو ټرافي نن د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس او په یادو سیالیو کې د ونډې اخیستونکو لوبډلو د لوبډل مشرانو په شتون کې نندارې ته وړاندې شو. دغه سیالي د افغانستان په کوربتوب سبا جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیلیږي. د یما پټرول افغانستان وزلوبې اووم پړاو لیګ سیالیو د پیل مراسم د هیواد د ورزش ادارې د عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق او یو شمیر نورو چارواکو، چاپندازانو او د ګڼ شمیر مینوالو په ګډون ترسره شول. د افغانستان وزلوبې لیګ اووم پړاو سیالۍ به د بهرنیو لوبغاړو په ګډون د 11 لوبډلو کندوز، فاریاب، بلخ، بدخشان، تخار، بامیان، سرپل، پنجشیر، سمنګان، بلخ او هرات ترمنځ ترسره شي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې د انجینر حفیظ الله یوسفي په مالی لګښت د 9.6 میلیونو افغانیو په ارزښت یو معیاري جمنازیوم د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې رسماً پرانیستل شو. د یوسفي په وینا دغه جمنازیوم پر یو وخت د شاوخوا 1000 نندارچیانو د ځایېدو ظرفیت لري چې کارونه یې په 6 میاشتو کې بشپړ شول. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې ابو مسلم پرله پسې اوومه بریا خپله کړه. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ د شپږمې اونۍ په لړ کې نن ابو مسلم سیالي صرفان هرات لوبډلې ته 3-1 ماتې ورکړه. د په روانو سیالیو کې د ابو مسلم لوبډلې اوومه پرله پسې بریا وچې ترلاسه یې کړه او د جدول د سر لوبډلې په توګه نوره هم پیاوړې شوه. کورني خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې تیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.